هر چا منلی یو هر چا پیژندلی یو ژوند می د غیرت کړی ژوند می د عزت کړی ژوند می د عزت کړی او خاص فرمایش له شاعر نوید اشناو د سلیم عمرو د وکیل احمد ترینو احمدالله نورزی نومینی والا خاص فرمایش دی لارو بار منلی دی هر سړی خوش کړی دی هر سړی خوش کړی دی کوټ غواړه صدري غواړه یاره که کورتي غواړه ژمی رانږدې سولو یخ باچانان ډېر سولو یخ باچانان ډېر سولو حال به د زړګي وایم زه په شاعري وایم زه نوید اشنا شاعر تا کړم رسوا شاعر تا کړم رسوا شاعر ځان ته موږ سل کوره یو د هر چا د زوره یو دلته څوک راکلی نسي پر موږه خوړی نسي پر موږه خوړی نسي دا سلیم عمر خلکو زه کوم خاطر خلکو زما سره یاري لري دی د ګل ځواني لري دی د ګل ځواني لري د حالت خبر شمی په زړه خبر ته مې زیروې سپینه بل ته مې پرېږدې سپینه بل ته مې پرېږدې سپینه دا وکیل احمد ترین خلکو بیخ ډېر حاصل هر ځای کې یاران لري خلکو ښه دوستان لري خلکو ښه دوستان لري سره خولۍ نښان لري مشر منظور جان لري دا انقلابي سړی ډېر د غیرتي سړی ډېر د غیرتي سړی زموږ د سر سیوان مشر دی پر حق روان مشر خدای غیرت ورکړی دی ټول جهان منلی دی ټول جهان منلی دی شاعر نوید اشنا ګرځم تنها تنها یم پر زړه زخمي خلکو کوم شاعري خلکو کوم شاعري خلکو ټیک ټاک چې کوي جانان ډېر لیکونه خوري جانان غټې سترګې تور پیکۍ وړې یې زما زړګۍ وړې یې زما زړګۍ احمدالله نورزی راځي خلکو زما زړګۍ
العظيم